که ګوري نو دی شاګرد د پاک الله دی چې د اصل نه بچې وي د لټکي خامخا به پراته زهر په پیټه کې او بخر که د شودو د شربت ورکي نو د ګني خوان به پیدا نشي ټانټه کې دا ښاغلی علیشان مجبور چې ستاسو جذبات یې راوپارول تاسو یې راویښ کړئ زما د سترګو ته دا لیټونه مخامخ دي نو زه بخښنه غواړم چې زمونږ ډېر ګران زمونږ ډېر محترم میلمه ښاغلی بخزاده دانش صاحب چې هغه په دې لږ وخت کې یو ډېر لوی نوم پیدا کړی دی د شعر و ادب په میدان کې زه هغوی ته د زړه له تله هرکلی وایم د هغوی سره خوږژبي شاعر د سوشل میډیا د لارې پیژندلی نوم ښاغلي نیازک خان نیازک هم تشریف راوړی دی هغه ته هم هرکلی وایو او ورسره زموږ ډېر ګران او محترم ښاغلی رئیس ګل صاحب چې د اسلامي جمعیت طلبه د صوبې ناظم څو ځله پاتې شوی دی او اوس د اسلامیه کالج په سر دی هغوی ته هم د زړه له تله هرکلی وایم زه اوس بلنه ورکوم ښاغلي نیازک خان نیازک ته چې هغه راشي او تاسو ته مخاطب شي ډیره مننه هماغسې به ووایو چې سلامونه واخلې ډیره مننه کوو د دغې ملګرو چې ډېر په غور باندې دغه شاعران ملګري واورېدله او موږ به هم کوشش کوو چې د دغې طالب علمانو په معیار باندې پوره وخېږو خو د امید افریدي هغه مجبور صاحب څو شعرونه وویل د امید افریدي راته هغه دوه شعر را په زړه کېږي چې زموږ د کلي حالات ډېر خراب دي زموږ د کلي حالات ډېر خراب دي که مسافر راځي نو نه دی راځي زمونږ د کلي حالات ډېر خراب دي که مسافر راځي نو نه دی راځي چې په خپل کور مې بندوي دننه که ګورنر راځي نو نه دی راځي پښتانه چې هر څنګه د دغې جنګونو سره مخ دي دغه ناز خلک دغه شعر اورېدونکي خلک به له دغې لارې نه وباسي او مونږ همیشه په داسې وخت کې رالوی شوي چې د هر طرف نه جنګونه وو تربګنۍ وې یو څه بل څه خو کوشش به کوو چې د دغې اندېښنو نه د دغې ستونزو نه مونږ پښتانه وځو په دغې باندې یو څو شعر او بیا به درته یو وړوکي شانته کې نظم زه هم ووایم نظم خو به استاد بغزاده دانش صاحب هم وایي هغه ته دغه ملګري غوږ دي خو صابر صاحب نظم درته وایم نو بیا درته خپل نظم وایم چې په خیر راغلې ستړی مه شي په خیر راغلې ستړی مه شي څنګه راغلې په خیر راغلې په موده په زمانه پس چا در یاد کړم که در یاد شوم که د یاد وي ستا خو هیروم ته خو ورک وي په دنیا کې د دنیا په رنګینو کې په رنګینو ورځو شپو کې ناوزګار وې څنګ وزګار شوې په موده په زمانه پس ژوند دې ولید ځان دې ولید خپل قسمت درته معلوم شو زه در یاد شوم مال راغلې خو په داسې وخت کې راغلې چې زه هغه پاتې نه یم په رښتیا هغسې نه یم چې کوم زه تا پېژندمه هغه زه زما نه ورک دی زما زړه زما نه ورک دی لیونی ورپسې ګرځم په رڼا کې په تیارو کې په بازار کې په کوڅو کې په نشو په تماشو کې هغه زړه چېرته کې ګورم هغه زه چېرته کې ګورم هغه زړه چېرته کې ګورم سر وښلې بر وښلې که مې وموند نو واده ده هغه وخت به دې خبر کړم که دې زړه و که وزګار وې که راتلې شوې بیا به راشې چې زاړه وختونه یاد کړو خپل خواږه وختونه یاد کړو دغه صابر صاحب نظم ما به د هر چا نه ګټل بلوري ما به د هر چا نه ګټل بلوري خو یو پتا به مې بیلل بلوري ما به د هر چا نه ګټل بلوري خو یو پتا به مې بیلل بلوري د هغې وخت نه زه مین یم پتا دواړو یو ځای چې به کول بلوري ستا د دې ډکې خولې خندا دپاره او ما به په قص پتا بیلل بلوري ستا د دې ډکې خولې خندا دپاره ما به په قص پتا بیلل بلوري او ستا نه بهیر وي ما ته یاد دي ګرانه تا به جړل تا به غوښتل بلوري څنګ په بانه به رانږدې شوې رات
ما چې به کله شمارول بلوري نن مې په ډېره موده پسولیدو چا چې به مانه پټول بلوري نن مې په ډېره موده پسولیدو چا چې به مانه پټول بلوري ورپه یاد شوي دي زاړه یادونه هغه سړي نن ښکلول بلوري چې به خفه شومه مننه چې به خفه شومه نیازکه ستانه تا به په غږ راوړل بلوري وړوکې شان کې نظم به ووایم بس بیا به په مخه ښه وي خپل نظم ویم چې عنوان غم دی هغه هر څه مې جانانه په جړا جړا راټول کړل هغه هر څه مې جانانه په جړا جړا راټول کړل هغه تا چې و راکړي یا ما درنه غوښتلي تا ته یاد دي او که نه اوس هغه ټول څیزونه څه وو هغه تا چې و راکړي قسمه قسم ګلابونه څه بلا بلا خطونه عینې او صابونونه رومالونه خوشبویانې څه بادامو څه کجورې څه خوږې خوږې ټاپیانې څه خوږې خوږې ټاپیانې دا لاسو پاسه ستا د خوې جوټه مال راکړه اوس یوه پیرزوکه یو احسان را باندې وکړه دغه هر څه دې ټول یو څه ماله دغه غم آزاد که ماله دغه غم خلاص که مننه دا ښاغلی نیازک خان نیازک ډېر خوندور او په زړه پورې نظمونه او غزلې وړاندې کړه موږ یې ډېره مننه کوو د یو نظم فرمایش کېږي ډېر مختصر نظم دی او بیا به زمونږ ګران میلمه ښاغلی بخزاده دانش صاحب راځي د نظم سرخط دی عنوان دی مجبوري زه خبره کومه چې زه دا نظم ویم نو زه هم دې کې چې کومه کلیه ده یا کومه فارموله ده نو ګورئ د هغې حقوق محفوظ دي چل به ترې نه زده کوئ ځکه چې د هغې زه یو کس له اجازت ورکوم او نن علیشان مجبور صاحب له اجازت ورکوم چې که هغه ترې چل زده کوي نو خیر دی مورا نظم دی ما چې کم یو ښکلي ته بس دومره ویلي دي زه په تا مین ما خدای خبر چې ولې بیا ما ته راکتی نه شي خواله مې راتلی نه شي هغه یې لا څه کوي چرته چې د لرې نه ما په لاره وویني لاره هم بدله کړي هېڅ کولی نه شمه هسې مې خپل زړه وخوړ دا خو به هر څوک مني ژوند د تجربو نچوړ زه چې ټکنی شومه چل مې د یارۍ زده کړ اوس چې مې کم ښکلی هم کله زړه ته پرېوځي داسې ورته نه وایم تا باندې ما بل ښکلی وروښایم دغه سوال ترې وکړمه یخانه په خدای به شي یخانه په تا به شي لاړ شه ورته ووایه مري صادق په تا پسې سحر ماښام دیدن وي د ګلندام دیدن ما له خبر وړي راوړي ګل ګل په سرلوي هره ورځ پیرې کوي ښې اوږدې کیسې کوي حال د هغه بل ښکلي اورمه له خپل ښکلي حال د هغه بل ښکلي اورمه له خپل ښکلي ښکلې مجبورۍ زما ښکلی رنګ راوړی دی یار مې ریبار کړی دی بلنه ورکومه د هغه شاعر ته چې د هغه هر نظم د پښتون ولس د زړه آواز وي د پښتون ولس ترجمان وي خو یو نظم خو داسې دی چې د هغې هغه یوه تکراري مصرع چې زه به نه لیونی کېږم دا یو ضرب المثل جوړ شوی نو ستاسو د لاسونو په پړقا کې ښاغلي پروفیسر بخزاده دانش صاحب ته بلنه ورکړو چې هغه راشي تاسو ته مخاطب جی نه جی دا خو په نامه د هغه رب مې ابتدا ده په نامه د هغه رب مې ابتدا ده چې زه د محبت سره اشنا کړم بیا درود په هغه لوی هستۍ وایم چې ذکر په یاسین او په طه کړم ډېر زیات قابل قدر استاد محترم جناب حسین احمد صادق صاحب د دې پروګرام منتظمینو ناظمینو بخښنه غواړم د ډېرو ملګرو نومونه پکې ماته نه دي استادانو ملګرو د اسلامي کالج ګلالو شاګردانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ټول وړاندې نه کوم د دې ناظمینو چې زه د پروګرام ته راووتم وخت هم نه اخلم ډایرکټ یو شعرونه ویم د هغې نه پس به یو نظم وایم زمه زه راځمه زه
جواب در لراوړم زه زم زه راځم زه جواب در لراوړم زه لاړ نشي کښېنه کتاب در لراوړم زه مننه زم زه راځم زه جواب در لراوړم زه لاړ نشي کښېنه کتاب در لراوړم زه ته څه وایې چې رایې وړه په زلفو کې یږدمه زه ته څه وایې چې رایې وړه په زلفو کې یږدمه زه ښه ټیک شوه ځه ګلاب در لراوړم زه ډېره مننه د غزل یو څو شعرونه چې خوښه مو نه ده چې ما ته یې پرېږدئ صحیح ده که چې ملنګه په کچکول کې دي روپۍ دي او کبل سو ملنګه په کچکول کې دي روپۍ دي او کبل سو په غاړه دي جامې ملنګۍ دي او کبل سو راوړه په دې لاسو دي څه سپینې سپینې ښکاري ته راوړه په دې لاسو دي څه سپینې سپینې ښکاري او ته راوړه په دې لاسو دي پولۍ دي او کبل سو مننه ته راوړه په دې لاسو دي څه سپینې سپینې ښکاري او ته راوړه په دې لاسو دي پولۍ دي او کبل سو صاحبه لږ وخت شه ډېر ښکلی اواز راغی صاحبه ته لږ وخت شه ډېر ښکلی اواز راغی ته پام وکړه کړنګېږي چې پیالۍ دي او کبل مننه صاحبه ته لږ وخت شه ډېر ښکلی اواز راغی ته پام وکړه کړنګېږي چې پیالۍ دي او کبل سو صادق صاحب شعر دی چې د بازو خلکو په تندو داغونه جوړ کړل د بازو خلکو په تندو داغونه جوړ کړل چې دای نښانې د بندګۍ دي او کبل سو مننه د بازو خلکو په تندو داغونه جوړ کړل چې دای نښانې بندګۍ دي او کبل سو دانشه لر او بر در نظاریږي قرباني دانشه لر او بر در نظاریږي قربانیږي او چې دا دي کرامات د شاعرۍ دي او کبل سو د هلکانو دپاره یو څو شعرونه چې منمه همدغه وایم منمه مجبوري ده چېرته یار خو به ساتو منمه مجبوري ده چېرته یار خو به ساتو خو دومره هم غورځېږو نه مایار خو به ساتو منمه مجبوري ده چېرته یار خو به ساتو خو دومره هم غورځېږو نه مایار خو به ساتو صادق صاحب چا ویل په دې لار تللی ده ویل یې چې راځم چا ویل په دې لار تللی ده ویل یې چې راځم راځي که نه راځي اوس دغه لار خو به ساتو نه چا ویل په دې لار تللی ده ویل یې چې راځم راځي که نه راځي اوس دغه لار ساتو دا شعر ټولو سټوډنټانو ته ډالۍ چې وزګار کېناستې نشو خامخا له کار ګورو وزګار کېناستې نشو خامخا ځان له کار ګورو که هېڅ نه وي د بد کار کې کار خو به ساتو او مجبور صاحب ته مننه وزګار کې ناستې نشو خامخا ځان له کار ګورو که هېڅ نه وي د بل په کار کې کار خو به ساتو او مجبور صاحب ته شعر ډالۍ چې اوس ژوند له چې نغمه ده د ساګانو په مثال اوس ژوند له چې نغمه ساګانو په مثال واعظ نو بیا څه وکړو ستار خو به ساتو اوس ژوند له چې نغمه ده د ساګانو په مثال واعظ نو بیا څه وکړو ستار خو به ساتو زهر بازی خلقو لدارو دانشا زهر بازی خلقو لدارو لونی چی ساتونو پکی مار خو بساتو لکه دنمر لکه سپوږمۍ لکه د ګل ښکلی لکه دنمر لکه سپوږمۍ لکه د ګل ښکلی او ته پېښور ته قندهار